ولې غم کوې؟ حال دا چې د هرې دقیقې په تېرېدلو سره د آسمان له طرفه د مشکلاتو د خلاصون امید سته. ولې غم کوې؟ رزق دې لیکل سوی دی، عمر دې حسابل سوی دی او اجل دې نه دی معلوم چې کله به درته راسي. ولې غم کوې؟ ستا رب عز وجل د مور تر هغې مهرباني ډېر مهربانه دی چې دا یې پر خپل ماشوم لري. ولې غم کوې؟ ستا رب عز وجل د استغفار په ویلو سره رزق درکوي او ټولې پریشانۍ درڅخه لرې کوي. نو د غم کولو پر ځای استغفار وایه. ولې غم کوې؟ ته داسې رب لرې چې د کن په ویلو سره ستا ټول مشکلات درڅخه ایسته کولی سي. نو هغه رب عز وجل ته رجوع وکړه. د دغسې رب په درلودلو سره باید ستا امید او نیکپالي، ستا تبسم او خندا، ستا تر غم او پریشانی ډیر او زیات